دا افضل چاچو په فرمایش به د سردار غزل شریک کوم چې کلي کې لو وکړو دلته په روزګار کې څه دي خو ستا لیده د لیوني له په دې ښار کې څه دي کلي کې لو وکړو دلته په روزګار کې څه دي خو ستا لیده د لیوني له په دې ښار کې څه دي دا خو د یو زړه بل زړګي ته لار د مینې رسي ګنې بازار د حسن ډک دی ستا رخسار کې څه دي مننه نن چې کافر په پرمختیا او مؤمن ښکته راځي لږ پرې نظر شو چې په موږ او په کفار کې څه دي نن چې کافر په پرمختیا او مؤمن ښکته راځي لږ پرې نظر شو چې په موږ او په کفار کې څه دي سلوګه تنده د روژه ده ستا یادونه هم دي ویلی نشم زما زړګي بیمار کې څه دي سلوګه تنده د روژه ده ستا یادونه هم دي ویلی نشم زما زړګي بیمار کې څه دي او خنو ته وایي مبارک دي وي اختر زمونږه ته خبر نه یې چې وطن له په اخبار کې څه دي خنو ته وایي مبارک دي وي اختر زمونږه ته خبر نه یې چې وطن له په اخبار کې څه دي په خپل وطن دې ستړی ژوند وي خو چې امن هم وي په خپل وطن دې ستړی ژوند وي خو چې امن هم وي ما له د بل وطن ډالر او په دینار کې څه دي مننه او زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره زمونږ خو هره ورځ چوټي او هره شپه شوګیره مونږ بې روزګارو له هفتې او په اتوار کې څه دي او خاکساري ژوند د بادشاهۍ دی کمانۍ مومې غني نامه تش کنون انسان خاکسار کې څه دي ډېر ښه احساس د بار لاسونه شعرونه دي چې ناستې مګونه مې انتظار بدله کړې ده هغه لاره څارمه چې یار بدله کړې ده یا خو پرون تلې وي نو ځکه دومره ښکلې وه او یا خو نن سپوږمۍ پروردګار بدله کړې ده ستا د خولې خبره وه او بیا دومره خوږو ډکه دا چېرته راوړلو کې ریبار بدله کړې ده او دا شعر پکې زما هم خوښ دی او چې ملګرو ته مې ویلې دوی هم ډېر زیات کړلی مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین مونږ یو چې ساتو د نظریې په تقدس یقین خلکو وخت په وخت لکه بیزار بدله کړې ده مننه غر ته دا خبره بې له غره د ژوند څنګه و تا بدله کړې ستا رازدار بدله کړې ډېر ښه